بسم الله الرحمن الرحیم. ګران لیدونکو السلام علیکم او وخت مو په خیر. نن پنجشنبه ده د روان مریض کال د لیندۍ څلورم او د 2014 میلادي کال د نومبر 14 په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. ایران پرانیستی کرښه د افغانستان د ناامنیو اصلي لامل. تصور کنید که بیش از موجودیت بیش از 30 یا 35,000 مدرسه در وزیرستان ها در ساحاتی که نزدیک با افغانستان په کاسا زر پروژه کې له 300 میګاوولټه برېښنا لاس په سر کېدل. در حال حاضر افغانستان از ترکمنستان و ازبکستان برق ارزان‌تری را خریداری او په چین کې د خوازۍ په چپه کېدو کې لسګونو کسانو ته مرګ وکړه. د خبرونو تفصیل زه اسماعیل عباسین یم. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي له پاکستانه سلګونه کیلومتره ډیورنډ کرښه د سخت دریځو د تګ راتګ لپاره پرانیستې ده او له همدې لارې د دوی په وینا ترهګر په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې همدا اوس په پاکستان کې شاوخوا 15,000 دیني مدرسې فعالې دي چې سخت دریځۍ ته لمن وهي. افغانستان له پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښې په وسیله بیل شوی. دغه کرښه نږدې 2200 کیلومتره اوږده ده. مسؤلین وایي چې د همدې کرښې زیاترې برخې باندې کنټرول نشته او سخت دریځې په اسانۍ کولی شي د بریدونو لپاره افغانستان ته راواوړي. بر اساس اطلاعاتی که نهادهای کشفی ما دارند تصور کنید که بیش از موجودیت بیش از 30 یا 35,000 مدرسه در وزیرستان ها در ساحاتی که نزدیک با افغانستان است و کنترل و رهبری مدرسه ها توسط افراطیون مذهبی، طالبا، حقانی، القاعده و بدها تن و صدها تن است از افراد که در این مدارس اینا درس میخوانند، اینا رو شستشوی مغزی میکنند، تعدادشان به هزارها میرسه. همیست که جنگ ما سالهاست که طول میکشه و حتی وقتی اینا تلفات میبینه، طالبا کشته میشن، از بین میرن، شما میبینید که شمار دیگه هم اضافه میشه در جنگ با اینا. کارپوهان په دې باور دي چې که ډیورنډ کرښې ته ډېر سرتیري واستول شي او له قبایلو څخه د امنیت په ټینګښت کې ګټه واخیستل شي نو د سخت دریځو مخه نیول کیدی شي. برای انسداد صرفا راههایی را که در حدود 118 راه مقرره وجود داره در حدود 14 فرقه منظم نظامی ضرورت است. در گذشته این سرحدات توسط اقوام را که به این طرف خط دیورند زندگی دارند نگهداری می شدند. به نام اربکی اونا قوت‌هایی را ایجاد کرده بودند که از ورود اتباع غیر افغان از ماورای خط دیورند و داخل خط دیورند به خصوص عناصر خرابکار جلوگیری می کردند. افغان ځواکونو د ګوتو په شمېر بې پیلوټه او جیټ الوتکې لري چې نه دي توانېدلې د هېواد ټولې پولې کنټرول کړي. د افغانستان لویه څارنوالي وایي افغان حکومت لا هم د ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي ژمنې نه دي عملي کړي. لوی څارنوال فرید حمیدي وایي جزایي او قضایي چلند له ښځو او ماشومانو سره د تاوتریخوالي مخه نشي نیولی بلکې باید له دې جدي تدابیر ونیول شي. له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړي څارنوالي وایي زورواکي د ښځو سره د تاوتریخوالي په دوسیو کې لاسوهنه کوي. په افغانستان کې سنتي رواجونو له ښځو سره د تاوتریخوالي زمینه نه یوازې برابره کړې بلکې تاوتریخوالي د زیاتېدو په حال کې دی. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې هم د همدې ستونزې د لاملونو د مخنیوي په لارو چارو خبرې کیږي. افغانستان جای خوب برای زنان و اطفال نیست. این خود نشان میده که ما عمو تعهدات و عمو برنامه‌ای را که برای ساختن جمهوری اسلامی داریم درست عملی نکرده میشه. بنابراین امروز ما قدمی را که برمیداریم د امیر راستا هست. لوی څارنوالۍ له پوهنې، لوړو زده کړو، عامې روغتیا وزارتونو او سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سره تړونونه لاسلیک کړ چې وکولی شي له دوی سره په همغږۍ د تاوتریخوالي مخه ونیسي. ما باید از آموزه‌های دین مبین اسلام در راستای یک جامعه سالم و احترام به یکدیگر را
سرمشق زندگی خود قرار دهیم. له تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ چې د میرمنو سره د تاوتریخوالي دوسیې څاري وایي چې لا هم زورواکي او سنتي رواجونه د دوی چارې له ستونزو سره مخامخ کوي. ما به هر صدایی که به خاطر عقب نشینی برای دفاع از حق زن متضرر باشد پاسخ ما نه است. ویل کېږي چې هره ورځ لږ تر لږه له ښځو سره د تاوتریخوالي 10 او په میاشت کې له 100 ډېرې قضیې په دغه څارنوالۍ کې ثبتېږي. هاخوا بیا په ننګرهار کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوي دي. کلتوري محدودیتونه او د زده کړې ناسم چاپېریال د ښځو پر وړاندې سترې ننګونې دي. دوی له حکومته غواړي چې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې قانون په محکمه په سرغړونکو ژر تر ژره پلي کړي. رحمت الله زیامل نور حال راکوي. په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین پر مهال د ښځو چارو رئیس وویل دندو ته د ښځو لاسرسی ډېر شوی خو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي لا په خپل حال پاتې دی. هغه وایي په تېرو 8 میاشتو کې د تاوتریخوالي 115 پیښې ثبت کړي چې ناموسي وژنې هم پکې شته. زموږ خلاص راونه دغه د قالین بافانو ځمکه وه چې په نږدې وختونو کې به خویندو ته دغه ځمکه قالین بافا ته هم توزیع شي. هغه کاروباري خویندو ته تقریبا په دې نږدې ورځو کې د $500 په لګښت باندې دوی ته بېلوده قرضونه قرضې ورکړل شوې د دوی د کاروبار په خاطر باندې. نو وضعیت الحمدلله د پوخانه ډېر ښه شوی دی. راځو حقوقي بخش ته سږکال مونږ 115 قضیې مونږ سره د ښه چار په ریاست کې ثبت راجستر دي چې زیاتره کورنۍ تاوتریخوالی دی او زیاتره مونږ اړونده ادارو زیرت ادارې ته لیږلي دي او محترم والي صاحب هم په عدلي او قضایي ارګان باندې غږ کړی دی او په پولیس یې غږ کړی دی چې زر تر زره د ښځینه او قضایي ته اولویت ورکړي او په هغې اجرات. یو شمېر مېرمنې وایي لا هم په ټولنه کې کلتوري محدودیتونه په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړې ناسم چاپېریال ناامني جنسي ځورونې او په لرو پرتو سیمو کې جبري ودونه د ښځو پر وړاندې سترې ستونزې دي. دغه ولسوالۍ زموږ د ګواښ سره مخامخ دي. اول ته ټول ښوونځي تړل شوي دي. هغه خویندې چې د 11 نهمه پورې تعلیم کړی په تعصب سره چې هغه د تعلیم د برخې نه وروسته پاتې شو. او بل دغه کورنۍ تاوتریخوالی دی چې د قضیو طرفدني کله وخت کې زموږ خویندې د وروڼو د تاوتریخوالي سبب کېږي او کله خویندې د وروڼو تاوتریخوالي سبب کېږي. ښځې چې دي جرأت نه لري چې خپل مشکلات ښکاره کړي او ووایي چې دغسې مشکل سره موږ مخ یو مشکل لرو. کورنۍ ستونزې هم ډېرې دي. د تعلیم په هغه باندې ډېر ورونه شته دی چې خپلې خویندې تعلیم ته نه پرېږدي، تعلیم پرې نه کوي او خپلو خویندو ته حق نه ورکوي. د افغان ښځو د شبکې مسؤل وایي د ښځو پر وړاندې د ستونزو یو څه کچه کمه شوې خو لا نور ډېر کار ته اړتیا ده. مونږ وینو چې وضعیت کې ښه والی راغلی. په تېرو کلونو کې تاسو ولیدو چې په بدو کې ډېرې زیاتې ښځې ورکول کېدې. اوس خو له هغه پرتو سیمو کې که دا پیښه وشي خو زه فکر نه کوم چې په دغه ځایو کې به داسې پیښه شوې چې په بدو کې کومه خور ورکړل شوي. دغه نارینه هم د دې مخالف دي چې باید دا کار ونه شي. نو موږ دولت نه په جدي غواړو چې په دغه برخه د ښځو وضعیت ته توجه وکړي او هغه حقوق چې د دوی شرعي او قانوني حقوق دي هغه باید ورته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلین د ښځو په قضیو کې عدلي او قضایي ادارې په ناغېړۍ تورنوي او وایي تېر کال په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 1.5 پیښې ثبت شوې وې چې له دې جملې په عدلي او قضایي ادارو کې یوازې 15 پیښې فیصله شوي. امریکا افغان کډوالو سره نږدې $40 میلیون نور مرسته هم کوي. د امریکا له دې مرستې سره د روان کال له پیله تر اوسه بشري برخه کې د دغه هېواد مرستې څه باندې $200 میلیون ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نړۍ پر ټولو هېوادونو غږ وکړ چې د افغانستان لپاره په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو غوښتنه له پامه ونه غورځوي. ملګرو ملتونو له هغو کډوالو سره چې افغانستان ته په وروستیو کې ستانه شوي دي د مرستو هیله کړې ده. د واشنګټن د دې ژمنې اعلان په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد ویلي د پیسو د ستونزې له امله د پاکستان له حکومت سره موافقه کړې چې د افغان مهاجرو د ایستلو لړۍ د ژمي په مخه ودروي او له کابل سره هم په خبرو دي چې په دې برخه کې توافق ترلاسه شي.
د ټاکنیز نظام د اصلاح هلې ځلې کوم ځای ته رسېدلي د ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي چې نوي کمیشنران باید خپلواک او غیر سیاسي عمل وکړي. دوی د نویو کمیشنرانو په ټاکنه خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې هر څومره ژر دنده پیل کړي او د پارلماني ټاکنو نیټه هم مشخصه کړي. که څه هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره نوي کمیشنران وټاکل شول، خو د هغوی د خپلواکۍ په هکله لا هم پوښتنې شته. د ټاکنو څارونکي بنسټونه وایي چې نوي کمیشنران باید سیاسي چلند ونه کړي او په خپلواکه توګه چارې پر مخ یوسي. نظر به این که فرصت‌های زمانی برای تطبیق اصلاحات انتخاباتی بسیار اندکند، بنابراین لازم است تا اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی کار خویش را هرچه عاجل آغاز نموده تا حداقل بتوانند انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی را در سال آینده بعد از تطبیق اصلاحات لازم برگزار نمایند. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په ټاکنیزو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. دغه فعالان وایي چې د نویو کمیشنرانو د ټاکلو له وروستي بهیره خبر نه لري، خو قومي ترکیب ته یې په کتو ښایي دیموکراتیک بهیر اغیزمن کړی وي. که در قسمت ترکیب قومی و ترکیب ملی چی مشکلاتی وجود داره یا در قسمت وابستگی های از این افراد با گروپ ها و جناح های سیاسی، چون در اساس یک تصمیم سیاسی بالاخره از جلسه آخری تعیین شدن، چی ارتباطاتی وجود داره. واضح است که در اعلامیه خود ما یکی از نگرانی های ما امی بوده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره د نویو کمیشنرانو ټاکنه د ولسمشر او اجرایي رئیس د هوکړه لیک د عملي کېدو لومړی ګام بلل کیږي. د سیاسي ګوندونو کور او مدني ټولنو په حکومت کې د جدي اصلاحاتو غوښتنه وکړه. دوی د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو غیابي استیضاح هم ناقانونه ګڼي او له رهبرانو غواړي چې له مقننې قوې سره ټکر او تقابل ته پای ورکړي. د سیاسي ګوندونو کور او مدني ټولنې د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ پیښې شوې ناندرې د ملت په زیان ګڼي او وایي چې له همدې کبله هیواد له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دی. دوی وایي که حالت همداسې دوام وکړي د ملت او حکومت ترمنځ واټن به نور هم زیات شي. فراقانونی عمل با ولسی جرگه است که در صورتی که وزیر حاضر نشد، وزیر پاسخ خود نگفت، چطور او را سلب اعتماد کردی؟ و اگر جرمش ای بود که به مجلس حاضر نشد، همه وزرای 17 وزیری را که اینا استیضاح کرده بودن 17 وزیر حاضر نشدن، چرا یک تعدادش را اعتماد گرفت، چرا یکیش نگرفت؟ د غونډې ګډونوال وایي چې حکومت د څو کسانو په منګولو کې دی او د ملت ستونزې او مشکلات بابیزه ګڼي. حکومت و وحدت ملی باید اگر میخواهند که حکومت با ثبات داشته باشند، افراد و اشخاص هدفمند، وطن دوست، مسلمان در پست های باید مقرر کنند که او برای وطن دلسوز باشه، برای مردم افغانستان کار کنه، برای استخبارات بیگانه کار نکنه، برای منافع بیگانه کار نکنه، برای منافع مردم افغانستان کار کنه. دوی له رهبرانو غواړي چې خپل اختلافونه او ناندرې پای ته ورسوي او د ملت د ستونزو د حل په فکر کې شي. په آریانا نیوز کې خبرونو ته دوام ورکوو، خو په آریانا کې وقفه اخلو. د کابل ښاروالۍ مرستیال خپله دنده بیرته پیل کړه. د اسلم اکرمي دنده 6 میاشتې مخکې د ولسمشر لخوا ځنډېدلې وه. پر هغه له دندې د ناوړه استفادې تور خو اسلم اکرمي پر ځان لګېدلي دغه تورونه نه مني او وایي ځینو کسانو ترې داسې غوښتنې درلودې چې ناقانونه وي. د کابل ښاروالۍ د مرستیال اسلم اکرمي دنده 6 میاشتې مخکې د ولسمشر لخوا تعلیق شوې وه، خو د هغه د کړنو تر څېړنې وروسته ولسمشر د نوموړي کار د قانون مطابق وباله او لارښوونه یې وکړه چې د ښاروالۍ د مرستیال د حیثیت ادعا ته د رسیدگی وشي او بېرته د خپله دنده پیل کړي. این یک پاسخ بسیار واضح و روشن بر روی افراد استفاده جو و فرصت طلب بود که اینا موجودیت مرا در شغلی کابل به خاطر خواستهای منافع شخصی خود اینا یک مانع می‌دیدن. یک پاسخ بسیار روشن بود و در هر زمانش خود از این اثبات کرد که ما به مسابقه یک مقام رتبه دولت ما انسان فاسده نبودیم. نوموړی ژمنه کوي چې د شته فساد په وړاندې به په جدي توګه مبارزه وکړي. قبل از اینکه ما سرپرست شهرداری کابل شوم، یگانه اقدام را که ما کردیم با استفاده از امکانات بانک جهانی تمام وسایل شهرداری کابل هم مجهز به سیستم GPS یعنی سیستم ردیابی کردیم. ما زمانی که
تمام یعنی پیش از 800 واسطه که ما سیستم جی پی اس رادیویی ما نصب کردیم، زمانی که بعد از 5 یا 6 ماه دوباره ارزیابی کردیم، ما دیدیم که حدود 30 تا 35% در مصرف مواد نفتی ښاروالۍ کابل کاهش به عمل آمده بود. کابل ښاروالۍ باندې د ځینو لخوا له دې کبله نیوکې کېږي چې فساد پکې شتون لري. په خبري ټولګه کې به څو بهرني خبرونه هم را شامل کړو، خو تر هغې مخکې لنډ تاسو بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. په چین کې د فلزي خبازو ړنګېدو مرګ ژوبله اړوله ده. د چین په ختیځ جیانګشي کې د پنجشنبې په ورځ د برېښنا فابریکې سړولو لپاره د یوه جوړېدونکي برج خوازې راولوېدې. سیمه کې د خوندیتوب ادارې د وژل شوو کسانو شمېر 22 تنه ښوولی و، خو وروسته شینهوا دولتي اژانس راپور ورکړ چې لږ تر لږه 40 کسانو په دغه پیښه کې ژوند بایللی دی. د دغه راپور له مخې څو کسان ټپیان شوي او نامعلوم شمېر کسان په سیمه کې ګیر پاتې دي. تر اوسه رسمي سرچینو د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه شمېرې نه دي خپرې کړي او په دې برخه کې د لا ډېرو معلوماتو ترلاسه کولو هڅې هم پایله نه ده لرلې. سیمه ییزو تلویزیونونو د پیښې د سیمې انځورونه خپاره کړي چې ښیي ډېر شمېر فلزي پایپونه او د لرګیو تختې د یوه لوی برج دننه ګډوډ پراته دي. د امریکا د متحده ایالتونو ټاکل شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ادارې د غړو د نومولو دوهمې جوپه کې 2 مېرمنې نیکي هالي او بېتسي ډیویس ونومولې. د جنوبي کارولینا والي نیکي هالي ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالتونو د استازي په توګه او بېتسي ډیویس د پوهنې د وزیر څوکۍ ته نومول شوې دي. دا دواړه مېرمنې د ښاغلي ټرمپ د پخوانیو نیوکه کوونکو په ډله کې وې. تر دې وړاندې ښاغلي ټرمپ د ملي امنیت د سلاکار په ګډون 3 مهمو څوکیو ته کسان ونومول. افغانستان په داسې حال کې چې لا هم د برېښنا پر سرحد ته په داخلي کشمکشونو کې ښکېل شوی دی، د کاسا زر پروژې له 300 میګا وولټه برېښنا هم بې برخې شو. دا خبر ته لږ ځنډ وروسته د خبرونو دوام ته مو بیا هم هرکلی کوم. د کاسا زر پروژه کې افغانستان ته برېښنا نه ورکول کیږي. د مخکني پلان خلاف د برېښنا د تصفیې 2 دستګاوې په پاکستان او تاجکستان کې ځای پر ځای کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د ورته دستګاو د نصبولو هوکړه شوې وه. په کاسا زر پروژه کې په پام کې وه چې 1000 میګا وولټه برېښنا پاکستان ته او 300 نوره یې افغانستان ته ورکړل شي. خو د انرژۍ او اوبو وزارت مسؤلین وایي نور په دې پروژه کې د افغانستان پر څه هم فکر نه کوي. اسلام حجاب رپورټ راکوي. د کاسا زر پروژه کې پاتایل شوې چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو 1000 میګا واټه وارداتي برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي. د مخکینی پلان په اساس په پام کې و چې افغانستان ته هم په دې پروژه کې 300 میګا واټه برېښنا ورسیږي، خو اوس د انرژي او اوبو وزارت مسؤلین دغه پلان د بدلون خبره کوي. دوی وایي په مخکینی پلان کې افغانستان ته 300 میګا واټه برېښنا او د برېښنا د تصفیې یو دستګاه په پام کې نیول شوی و، خو افغانستان اوس دا دواړه امتیازونه له لاسه ورکوي. د انرژي او اوبو وزارت مسئولین یې علت اقتصادی ستونزې بولي. به خاطر از این بعض تغییرات صورت گرفت که جمله از این تغییرات این بود که به جای ساب استیشن یک کانورتور هست در پل خمری، اونها روی یک ساب استیشن بک تو بک به اصطلاح سرمایه گذاری کنند. اول که این مسئله ما براتون میخوایم بگم که هر آپشن از نظر اقتصادی باید بررسی بشه. برق کاسا 1000 در حدود فی کیلووات ساعت 8.1 سنت است و در حال حاضر افغانستان از ترکمنستان و ازبکستان برق ارزانتری رو خریداری میکنه. خو د صنعتکارانو ټولنه د حکومت پر دې پریکړه نیوکه کوي او وایي چې دغه پریکړه د پاکستان د فشار پایله ده. دوی وایي په پام کې و چې په دې 300 میګا واټه برېښنا هیواد کې سلګونه فابریکې فعال شوي وای او زرګونه کسانو ته به د کار زمینه برابره شوې وای. متاسفانه اوس بیا خبر شو چې په دې کې مخکې قرارداد شو چې یو کنورټر به افغانستان کې نصبېږي چې دغه برق کنټرول شي او 1000 میګا واټه پاکستان ته لاړ شي، 300 میګا واټه په افغانستان کې پاتې شي. خو متاسفانه لکه چې نوي کابینې یا نوي وزیر دا قرارداد کړی چې دا 1300 میګا واټه برق باید پاکستان ته لاړ شي او افغانستان ته نه پاتې کېږي. دا د دوو لحاظه زموږ د خلکو او زموږ د ولس خصوصا د افغانستان لپاره په منفي تاثیر کوي. د کاسا زر پروژه کې چې کار یې روان کال کې پرانیستل شو، د قرغیزستان او تاجکستان برېښنا پاکستان ته د افغانستان له لارې انتقالیږي. د دې پروژې کار به د 2013 کال په وروستیو کې بشپړ شي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بیې
یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ اویا پوله، یوه یورو یو اویا افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ دوه اتیا افغانۍ شل پوله، د اماراتو یو درهم اتلس افغانۍ پنځلس پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ لس پوله او زر پاکستانۍ کلدارې شپږ سوه نولس افغانۍ.